السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو کله د یو داسې پټ سیند په باره کې اورېدلي دي چې په ډېر خاموشۍ سره هغه بهیږي خو د غرو په شان کلکې ګټې هم سوری کوي؟ نه، زه د اوبو د سیند خبره نه کوم، زه ستاسو په وجود کې د روان د یو داسې طاقت خبره کوم چې شپه او ورځ کار کوي. یو داسې طاقت چې ستاسو د ژوند هره خوشحالي، هره ناکامي، مالداري او غریبي هغه کنټرولوي، قابو کوي یې. او د دې طاقت د ټولو نه لویه وسله څه ده؟ الفاظ. هغه الفاظ چې تاسو یې په شعوري یا لاشعوري توګه بار بار وایئ، تکراروئ. کله مو سوچ کړی دی یو وړوکی ماشوم چې د قرآن مجید په معنا هم نه پوهېږي، هغه څنګه د لفظونو په بار بار تکرارولو د هغې د رټۍ په زور ټول قرآن مجید په خپل مازغو کې داسې محفوظ کړي چې یو ټکي ترې هم نه هېرېږي. دا زموږ د ذهن د هغې پټې دروازې کمال دی چې ورته لاشعور ویلی شي. کوم شی چې بار بار تکرار شي، ذهن هغې ته د ژوند حقیقت وایي. دا اصول یوازې په زده کړه کې کار نه ورکوي، بلکې د دنیا د ټولو نه لوی ملټي نیشنل قافله هم دا لوبه کوي. تاسو ته په ټلویزیون یا په میډیا باندې یو اشتهار بار بار ولې ښودلی شي؟ یوازې د دې لپاره چې هغه خبره ستاسو د لاشعور په تل کې کښېني، او کله چې تاسو بازار ته لاړ شئ ستاسو لاس په خپله هغې څیز ته ورشي، ځکه چې ستاسو ذهن د هغې نوم حفظ کړي. حکومتونه پروپیګنډې په زور د میډیا له لارې خپل پیغامونه زموږ په لاشعور کې ننباسي، او موږ ته پته هم نه لګي چې موږ د هغوی په اشاره روان یو، ځکه چې په هر لفظ کې یو خاص احساس او یو خاص انرژي پټې. کله چې یو لفظ بار بار ویلی شي نو له هغې نه یو خیال جوړ شي، له خیال عقیده جوړېږي، او هم دا عقیده بیا ستاسو د ژوند نقشه او تقدیر جوړوي. خو دلته یو ډېر خطرناک سسپنس شته. کله چې موږ په چاپېرچل کې بار بار دا جملې اورو چې زمانه خرابه ده، زموږ بخت خراب دی، پیسې په اسانه نه پیدا کېږي، زه خو بس تل ناکامه یم، دا خبرې، دا اقوال زموږ د لاشعور په ګټه کې په دې کرښې وځي. بیا نتیجه یې څه روځي؟ انسان په مایوسۍ، ډپریشن او امیدۍ کې ډوب شي. هغه محنت کوي خو د ناکامۍ یره ترې نه وځي، ځکه چې د هغو په لاشعور کې د منفي تکرار هغه کرښې ودي. خو برعکس د دنیا کامیاب او بختور خلک د دې راز نه خبر دي. هغوی د تکرار دا جادو د خپلو ځانونو، د خپلو ماشومانو د جوړولو لپاره استعمالوي. هغوی په کورونو کې د خیر، برکت، مالدارۍ او خوشحالۍ جملې بار بار تکراروي، تر څو د هغو د ماشومانو په ذهنونو کې د کامیابۍ مضبوطې عقیدې کښېني. نو که تاسو نن په ژوند کې د تنګستیا، مایوسۍ، ناکامیابۍ سره مخامخ یې، نو یو ځل د خپلو هغو الفاظو حساب وکړئ کوم چې تاسو هره ورځ لږ تر لږه 20 ځله په ژبه باندې راوړئ. د ژوند د بدلولو اصول دا دی: تکرار قانون، لا اف ریپیټیشن. د خپلو بدو مقاصدو په ځای د خپلو ښو او لویو اهدافو لپاره استعمالوئ یې. هره ورځ ځان ته، خپل ذهن ته په بار بار تکرارولو سره دا وایئ: زه کامیاب یم، زما رب زما سره دی، زما ژوند په غوره لار روان دی، زه د خوشحالۍ او د مالدارۍ حقدار یم. کله چې دا جملې ستاسو عقیده جوړه شي، نو د کائنات هېڅ طاقت تاسو له خوشحالۍ او د کامیابۍ نه نشي بې برخې کولی. دا د ژوند هغه پټ رازونه دي چې موږ تاسو یې مخې ته ږدو. که ویډیو مو خوښ شوي نو چینل د ژوند رازونه سبسکرایب کړئ، او دا پیغام خپلو عزیزانو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خپل ځان او د خپل لاشعور ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.